بسم الله الرحمن الرحیم راځو موږ د nested if else باندې کار کوو. زمونږ C++ اتلسمه ویډیو ده. خرازو nested if else کې موږ دا وایو چې د nested if else structure ها سیده دا زموږ پروګرام ده. ګوره موږ nested if else موږ څنګه وایو؟ که چیرې موږ nested if else وایو موږ if وایو کنه که چیرې دغه کنډیشن موږ سره true شه نو دې نه وروسته موږ سره ډایرکټ else والا آوټ کا. خو نه زه وایم دې کې موږ سره چې else نه وروسته هم یو کنډیشن یوز کوم. که چیرې دا کنډیشن true نشي بل دی آوټ کی بیا د بل آوټ کی که هغه true نشي بل نو یو چوایس به هغه کی. سیده که چیرې موږ if او if else سره مس ډیفرنس وګورو if کې مطلب که چیرې څومره ښه پروګرامونه کوو پروګرامونه کې به ګورو. سیده راځو موږ شته dev C++ ته او دې کې چې کو یو پروګرام جوړو چې مطلب موږ سره شي خارج موږ د nested if else یو چی فلو چارت ګورو. فلو چارت مطلب چې څنګه دا کار پیوند کیږي. ګوره کنډیشن فرست چک کی که کنډیشن ټرو شه مطلب یس شه نو سټیټمنټ 1 به ایگزیکیوټ شي. کنه چیرې سټیټمنټ فالس شه نو شه نو کنډیشن سیکنډ د براشي. کنډیشن سیکنډ ټرو شه سیکنډ سټیټمنټ موږ سره شي مطلب پرینټ کی ایگزیکیوټ کی. او که چیرې نشه نو بیا کنډیشن تھرد ته براشي. او که چیرې دا هم نشه نو بیا else باډي ته ولر شي. اخر باډي به چی وي else وي هغه ته ولر شي او هغه کې به شي کوم سټیټمنټ چې موږ سره راغلی وي لاست سټیټمنټ هغه موږ سره ایگزیکیوټ شي. او که چیرې هم دا هم ونه مطلب دا ټول فالس شول نو بیا اخر ته راشي چې سټیټمنټ جست بیلو اف د اف سټیټمنټ نه لاندې چې کوم سټیټمنټ موږ سره موجود دی ایگزیټ هغه موږ سره شي هغه موږ سره ایگزیکیوټ کی. راځو دې باندې یو پروګرام ګورو. پروګرام څنګه کوو یو ښه پروګرام د سیکړای شي ګوره hash input output stream او بیا چې اخسته ده بیا اخسته چې using namespace std main function او دینه وروسته شي باډي سٹارټ کا. باډي څنګه سٹارټ کوم دې کوم چې انټیجر واخلا انټیجر کې نمبر 1 a او b واخلا سیدا او کریکټر واخلا کریکټر کې اپریټر واخلا سیدا کریکټر شي کې اپریټر دې کول کې چې OP means operator such as plus minus ضرب تقسیم یا ماډولس ولیکا او همدارنګه تقسیم او بل څه د موږ سره منفي ضرب تقسیم بس اندازې سیده موږ سره او په دې a b شي دي د موږ سره شي دي to integer values. خلاص میسج څنګه ورکوم ګوره میسج واخلم ولته نه سی آوټ کوم سره شي enter first integer value then بیا شي اپریټر موږ سره واخلا او بیا شي second integer value او بیا ښه صحیح شو بیا نیو لاین واخلا او سی ان کوم سره واخله چې څه شي ښه سی ان کې موږ سره دا واخله چې a او سیکنډ نمبر اپریټر واخلي موږ سره او تھرد نمبر موږ سره سیکنډ انټیجر b دا موږ واخلو سیده دا موږ رن کوو پس باندې رن نیم څه ورکو ښه نیم دا ورکوم چې څه شی نیم ورکوم arithmetic operation save شو موږ سره اوټ شو ګوره فرست چی وی enter first integer value 10 بیا شي ورکا بیا اپریټر ورکا پلس بیا شي ورکا بیا موږ سره second integer value 10 موږ سره شي دا موږ سره صحیح راغلی پروګرام زموږ صحیح دی اوسه پورې. ښه راځو موږ څه شی ورکوم زه وایم زه دلته اوس ورکوم چې f کنډیشن سټارټ کوم کنډیشن داسې ورکوم چې اپریټر که چیرې ایکول شي د څه سره اپریټر که چیرې ایکول شي د پلس سره ولې ځکه چې دا ولې موږ سنګل کوټ تر منځ واخیستل ځکه چې موږ کریکټر یوز کړی ده. که چیرې دې سره ایکول شي موږ سره چیک موږ سره دا واخله چې سی آوټ کا موږ سره سی آوټ کې موږ سره ولیکه چې ښه سی آوټ کا موږ سره addition equals to what equals to a plus b صحیح شو addition equals to a plus b همدارنګه راځم بیا هم ورکوم د دین وروتلم سیدا او چې ورکوم زه دویم کنډیشن ورکوم چې else if کې کوم کنډیشن کوم شرط ورکوم زه ولیکل دا ښه
دلته واخله موږ سره کنډیشن کې چې کچیر اپریټر دا ایکوال شي د سره د منفي سره یا ماینس اپریټر سره سیده دوه ویلیوګانو ترمنځ چې کا دلته موږ ته یو قیمت راکا او سیکنډ نمبر else if کچیر اپریټر زمونږه ایکوال شي د سره کچیر اپریټر زمونږه ایکوال شي د ضرب سره سیده دلته هم یو میسج موږ ته راکا او چې کا د موږ ته دوه ویلیوګانې ضرب کا او بل نمبر else if کچیر اپریټر ایکوال شي د سره د تقسیم سره سیده موږ سره چې کا سٹارټ کا او که څه شی بل هم موږ پاتې خپل څه شی پاتې دا else موږ وخت نه else if ماډولس پاتې زمونږه کچیر اپریټر ایکوال شي د ماډولس سره دلته یو میسج موږ ته راکوي او کچیر نه دې سره هم ایکوال نشه نو چې کا else واخله او سی اوټ موږ سره چې ولیکه چې invalid operator دی ورکړی ولې ځکه چې دا اپریټر غلطه خو موږ د ګوره اوله نه میسج سیده اول د میسج ورکوم که چیرې ماینس سره ایکوال شي همدغه میسج راواخله چې کاپي کا دلته هم پیسټ کا خدام بالکل همدارنګه دلته هم پیسټ کا او دا هم بیل شوی دی تیار او دلته هم پیسټ کا ماډولس باندې هم سیو کا او دلته چې دلته میسج شي ماډولس کا او میسج شي واخله ریمایندر equals to او دلته چې هغه زم ریمایندر نه دلته چې کا باقي ماده سوي ښه ریمایندر ډیویژن ورسته موږ سره موږ سره خپل ته شو کی او دلته چې دلته موږ سره ضرب دی سیده multiplication دی multiplication subtraction addition subtraction multiplication sorry دلته multiplication علاوه هم چینج کوي multiplication مطلب تقسیم شو او د شی ماډولس یا ضرب ازو دا پروګرام کمپایل او رن کو موږ چې فرست 10 زم چې کا 100 پلس 100 کا addition 200 همدارنګه بیا راځم 100 minus 100 کا subtraction 0 خو چې دا مطلب دا اپریشن مطلب دوباره ریپیټیشن به غواړي لکه while یوز کا او while کې ښه لوپس ته موږ تللی یو خو چې یوز کا د موږ سره 1 یوز کا و ډیزاین سٹارټ کا او لاندې ور راشه د چې کا دلته دغه ځای کې یو باډي کا او د چې کا کمپایل رن کا چې موږ سره 100 plus 100 200 خدین ورسته موږ شی انلاین هم واخلې سي نه د قلده یو انلاین اخلي F11 کا اوس راشه ګوره 100 plus 100 200 شي کا بیا شي کا 100 minus 100 0 او که شي کا 110 multiply with 10 100 همدارنګه کچیر زم 100 ماډولس 10 کا باقي مانده شي 0 ریمایندر چې دا موږ سره ټول اپریشن ریپیټ شولې سیدا دا موږ سره د اپریشن ریپیټیشن خدا زموږ د نن ورځې د nested if else کار او په بل پروګرام کې موږ په if nested if کې کار کوو سیدا وسلام